السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. شیطان الله پاک ته وایي زما د ستا په عزت او جلال قسم وي تر هغې به ستا بندګان بېلارې کوم تر څو پورې چې په دوی کې روح وي. الله پاک ورته په ځواب کې وایي چې زما د په خپل عزت او جلال قسم وي تر هغې به خپل بندګان بخم چې دوی له ما بخښنه غواړي. الله پاک د خپل حزب په اړه وایي الا ان حزب الله هم المفلحون. د الله پاک د ګوند غړي بریا موندونکي دي. د شیطان د حزب په اړه بیا وایي الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. د شیطان د ګوند غړي تاوان کوونکي دي. اوس نو باید انسان پریکړه وکړي چې د الله تعالی حزب کې ګډون غواړي او که د شیطان حزب کې ګډون کوي. د الله تعالی حزب کې د ګډون ګټه جنت دی او د شیطان حزب کې برخه اخیستو تاوان دوزخ دی. الله تعالی دې موږ شیطان په حزب کې له ګډونه وساتي. که تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ لطفا دې په کمنټ کې ولیکئ. ویډیو لایک کړئ او که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ دا چینل سبسکرایب کړئ. د ملګرو سره د ویډیو په شریکولو باندې ثواب شته. دا کار وکړئ او ثواب به ترلاسه کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير